د بحرین پری ویزه به مونږ ته څنګه ملاو شي؟ آیا مونږ بحرین ته په ویزټ راغلي وو، مونږ پساو شوي وو دلته، او اوس مونږ سره سلار نشته، د خوراک پیسې مونږ سره نشته، د روم خرچه مونږ سره نشته دی، کارونه نشته، که ازادې ویزې له چا له ځو 800 دیناره غواړي، 6,500 دیناره غواړي، مونږ به اخر کوو څه؟ دا سوالونه دي. دویمه درېیمه ورځ ده، دا میسیجونه دي، دا دغه دي. ټول راته دغه یو خبره کوي چې کبیر بای مونږ ته داسې کار وښایه چې مونږ له ویزه هم پرې راکړي، رهایش هم پرې راکړي، تنخوا مونږ له راکوي. مونږ سجي بلکل یو ویډیو مې دله راوړه، د دې د وجې نه یو جاب مې دله کتلی دی. څومره ملګري چې بحرین ته په ویزیټونو باندې راغلي، سپیشلي د هغوی دپاره دی چې هغوی وایي او مونږ ځان لیګل کوو دلته، او مونږ سټیک وکړو په بحرین کې چې مونږ څه انکم راشي، مونږ له څه کمایي وکړو. نو جي بلکل یو په نیټ کې به سرچ کوئ، په ګوګل کروم کې چې هر سړي سره موبایل شته چې زما ویډیو ګوري، خو نیټ به مو سره هر سړی پرې پوهېږي. بیا په ګوګل کروم کې به تاسو سرچ کوئ G4S سیکورټي. دا د بحرین خپله سیکورټي ده. دا چې څنګه تاسو سرچ کوئ، که تاسو په تبلیغ کې وایي، تاسو په منامه کې وایي، تاسو په هوره کې، د بحرین چې تاسو په هر ځای کې وایي، نو تاسو ورڅخه سرچ کې هغه ورکوئ او که نه ورکوئ، بس سمپلي G4S سیکورټي سرچ کوئ په ګوګل کې. د پاکستان نم ورته اپلای کولی شئ، د بحرین نم ورته اپلای کولی شئ. چې تاسو څنګه سرچ کوئ، په هغې کې به تاسو یو کنټیکټ نمبر راشي او لوکیشن به درته راشي. تاسو هغه کنټیکټ نمبر راوالئ، تاسو ورته کال وکئ. کال به ورته وکئ، ورته به وایي سر آی وانټ جاب. اردو هم وایي، انګلیش هم وایي. چې چاله اردو ورځي په اردو کې ورسره خبرې وکړئ، که چاله په انګلیش کې ورځي انګلیش کې ورسره خبرې وکړئ. تاسو ورته وایي مونږ د جاب دپاره کال کړی دی، کین یو هیو جاب؟ هغه ورته وایي ایس، ځکه چې دوی ته 24 غنټې د کسانو ضرورت دي. 120 دینار تنخوا به دله درکوي، روم به دله درکوي، ډاکټر به هم په هغه باندې، ویزه به هم فری، ټکټ به هم فری، اګریمنټ به ورسره وکوي. نو هر یو کس اوس نه خپل موبایل کې دغه کوي. زه تاسو ډایرکټ لوکیشن ته هم بوځم، سوري سکرین ته هم بوځم، د موبایل سکرین ته. په هغې باندې زه تاسو ته ښیم چې په کومه طریقه باندې به تاسو اپلای کوئ. نو زه چې زه د سکرین سایډ ته چې په ایزي او په اسانه طریقه هم پوهېږم، ویډیو خپله هم وګورئ، زیات نه زیات یې شیر کړئ چې نورو ملګرو ته هم ورسي چې داسې زما پښتانه وروڼه په بحرین کې پراته وي بېروزګار وي، چې د هغوی دپاره د جاب یو ذریعه وګرځېږي. سکرین سایډ ته هم بوځم چې په خپله هم پرې پوه شئ او نور ملګرو ته هم شیر کړئ چې هغوی هم پرې پوه شي. زه چې زه د سکرین سایډ ته فرسٹ اف آل به تاسو خپل ګوګل کروم اوپن کړئ. کله چې تاسو خپل ګوګل کروم اوپن کړئ، سرچ کې به ورکړئ څه شی G4S سیکورټي. نو که تبلیغ کې وایي تبلیغ ورسره ورکړئ، که په منامه کې وایي منامه ورسره ورکړئ، خو ټول به تاسو ته هغه یو ځای راځي. تاسو سمپلي دا هم ورکولی شئ G4S بحرین. G4S بحرین چې تاسو ورکړئ که نه، تاسو ته به داسې قسم انټرفیس راشي. دی تاسو ته ډایرکشن درکړی دی، دا چې کوم تاسو ته دا ښکاري په دې سکرین باندې ډایرکشن یې درته درکړی. که تاسو دا اوپن کړئ نو ډایرکټ به تاسو د دوی آفس ته هم لاړ شئ. که ویې وایي چې نه کال ورته کوو، پهله ته معلومات وکړو، نو جي بالکل کال هم ورته کولی شئ. دا نمبر یې دی 17714409 1771409. دا د دوی نمبر دی. تاسو ورته په دې باندې رابطه هم کولی شئ. دا به تاسو ته ډایرکټ وایي چې یس آی هیو جاب. بس تاسو نه څه تپوس وکړي وټ ډو یو وانټ، ورته وایي سر آی وانټ جاب. نو درته به څه وایي یس آی هیو جاب، کم مای لوکیشن. تا ته به خپل لوکیشن راسین کړي. نو چې کله تاسو ته لوکیشن راسین کړي، تاسو په هغه لوکیشن باندې لاړ شئ. انشاءالله د جاب مسله به هم حل شي. ویډیو خپله هم وګورئ، خپلو ملګرو سره هم شیر کړئ. انشاءالله د بحرین چې کوم اپډیټ وي زه به یې درله درکوم. د دوی الله